په خوب کې ماران لیدل یا سپی لیدل په دې خوبونو باندې د خلکو بالکل لیوانه کومه اکثره خلک رنګو کې په خوب کې مار لیدل په خوب کې سپی لیدل او داسې زناور مې لیدل او داسې پورا قصې کوي بهر حال یاد ساتي ګورئ په خوب کې یو زهريله سیز لیدل کاغه مار دی ک لړم دی ک سپی دی دا سپیم یو زهريله سیز دی یو ضرر رسون کې سیز دی په خوب کې داسې قسم زناور لیدل دا اکثره زمنګ محدثینو زمنګ لوی د تعبیر ماهرینو داسې حتی تر دې پورې چې علامه ابن سیرین صاحب هم د دې طرف ته اشاره ورکړې ده چې د داسې ضرري سیز لیدل دا عموما د دشمن طرف ته اشاره ورکوي چې دا د خطرناک دشمن طرف ته اشاره ده خو یاد ساتئ بیا چې کله په انسان باندې حمله وکړي په خوب کې نو که ضرر یې ورسوه مطلب دا چې د دشمن د ته ډېر نږدې دی او دا ته یو غټ ضرر رسول غواړي که ضرر ورسېدو نو ضرر یې ورته رسولی دی او یا ضرر رسولو ته نږدې دی او یا دغسې که ضرر رسولو نه مخکې دی مړ کړي نو د دې دشمن باندې به خدای پاک فتح ورکړي خدای پاک به ورته بری ور نصیب کړي خو ګوره یاد ساتئ اکثره خلک د جناتو یا د سحر مریضان وي هغه اکثر اوقات داسې د مارانو لړمانانو د دې څیزونو خوبونه ویني اکثر زنانه دا خوبونه ډېر زیات ویني نو ګوره د هر چا داسې نه وي چې دا اوس د هر ځای کې دشمن مراد دی ځینې خوبونه داسې وي د ماسپښین نه سړی ویده شوي وي او داسې خوبونه ویني یا سهار نه ویده شوي وي نو په هر ځای کې به د سپي د مار د لړم نه دشمن مراد نه اخلي ګوره ځینې شیطاني خوبونه هم وي ځینې بد خوبونه وي راځئ یو حدیث د دې په باره کې ووایم چې کوم خوب چاته بیانولی شي کوم خوب نشي بیانولی یاد ساتئ دومره د اندېښنې ضرورت نشته دا تا باندې څه د الله د طرف نه یو وحی نه ده داسې وحی چې څنګه پیغمبري وحی وه چې بس 100% زما دا خوب رښتیا خوب دی نه بس شیطاني خوب هم کیدی شي بعضې خوبونه رښتیا کیدی شي بعضې خوبونه رښتیا کېدی شي ځکه دې ته د نبوت هغه 40مه برخه ویلی شوې ده خو هغه په دې کې بیا خپل تفصیل دی او خپل خبرې دي په هغې کې نو بهرحال هغه باریکې خبرې دي اوږد ټیم غواړي اوږد ټیم ورکول غواړي خو بهرحال د ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه روایت دی هغه فرمایي وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایله که چرته تاسو یو ښه خوب ووینئ نو هغه خلکو ته بیانوئ په هغې باندې د الله تعالی حمد او ثنا ادا کوئ ځکه دا د الله د طرف نه یو تحفه ده او که چرته تاسو بد خوب ووینئ نو هغه چاته مه بیانوئ ځکه دا یو ضرري خوب او شیطاني خوب او د الله نه پناه وغواړئ د هغه شر نه د حفاظت نو پناه به د الله رب العزت نه غواړئ پکې او ځینې روایاتو کې دا راځي چې ګس طرف ته به چې خوب دې څنګه ولیدو او بد خوب دې ولیدو سترګې دې راکولاو شي د خوب نه ګس طرف ته به 3 پیرې لاړې توکې او اعوذ بالله من شرها اعوذ بالله من شرها به وې دا دعا به وې که چاته دغه نه ورځي نو اعوذ بالله